اول حمد و ثنا وایم د مولا غنی سبحانا چه پورته ودرولې د بغیر ستنو اسمانا هر سوینی هم خبر دے د پټ زړونو پرازونو زمکلان دی لري علم دمیږي په قدمونو الله رب العالمین دے هم قیوم قادر توانا دے بے غوگونو هرس اوری هم بغیر سترگو بنا دے شرک نلر خدای کی د هر چا په حال دانا دے باچاہی کڑی بی وزیرا مستحق د حمد ثنا دے بیا درود و سلام وایم پزیبا نبی حضرت چی خاتم دے د نبیانو ټول جہان لدے رحمت قریشی بنو ہاشم دے ډیر اوچتی خاندان دے خدای مگن بند دے نازل شوے پی قرآن دے داسی حسن چرت نشتا پا دنیا و ما فیہا کی نہ پیدا و نہ براشی بل نبی داسی دنیا کی شپا اور زنوار وریگی مدینہ منور کی مسلمان شی چی سوک یاد کلی محمد پا کلمہ کی د داود علیہ السلام پورنو لسفر زندان پا قسمت پیغمبری وا د حضرت سلیمان تر زمون د پیغمبران دمرا وخو پا جہان کی شمار والسو کالا دی معارف القرآن کی پا داود علیہ السلام لوی کرم در رب غفور و خدای ورکڑے خو گوازو نازل شوے پر زبورو چی بکلائی شروع کلو د زبور نتلاوت خوزی دل بتمام غرونا نزارا و د قدرت دی آواز تبرات للی رنگ رنگ ڈلی د مارغانو د اللہ تسبیح ویلبا تمامی پرندگانو پاک اللہ با حکم اکڑی چی ورز راشد قیامت اے داود علیہ السلام آزا شروع لتلاوت پا میدان د حشر نشر جوڑ بویخ کل منظر د زبور نب شروع کری د غوخ کی پیغمبر مخلوقات بطول ولاړوی چی بداوی جنتیانا دین پس بخدای شروع کری دویت سورت رحمان خدای تو دسی کبواچی د کافرو پغوگنو تلاوت چی دوی وونری د قرآن د آیاتنو عجیب جشن بجوڑوی د غورس کی د قیامت چی اللہ پخپل آواز کی خپل کلام کلی تلاوت سلیمان علیہ السلام د دے ټول جہان بادشاہو ہر یو سیزی مسخر و تخت روان بی پاواو د دې ټولو زناورو په خبرو پوهېدلو ډېر سرکش شیطانانو بد د حکم منلو بادشاہی ټول دنیا کی یو وکړ سلیمان دوی مود ذوالقرنین قرآن کړه دې بیان ورته قوم پګل راغه
د یاجوج ماجوج نتنگ یو دوی غلاګان کړي زمونا هر وخت دوی سر په جنگ یو ذوالقرنین وی تام بماتا دلته جمع کړي فی الحال چې زدوی ته وهما کلک د اوسپن دیوال راتل مخ کې د دوی بندي علمون تر قیامتا سوک وی دا دیواری چین دے سوک وی نئی لگی پتا شروع کڑی می قصہ د حضرت سلیمان قلم جوش کی دے راغلے پیو رقص دے روان پا تفسیر قرطبی کی زما تیر شل د نظرا چی و جوند سلیمان د 50 کالو نبرا هرون هر پانا کوي هل حرکت چی کم وقت پر حکم مشی د مولا رب العزت پا تفسیر ابن کثیر کی دیر آغلے دا بیانا چی لرگی نو جوڑ شوے دغ تخد سلیمان فمعارف القرآن کی بیان دا سے دیر آغلے پورش پگ لکا کرسی با پدے تخوی لگی دلی دے کرسو باندے بناستو خی طرف تعالمانا گس اڑخت بپر ناستو د پیریانو مشران پا تفسیر مظہر کی دے راغلے دا بیان بہترین زر کمری وی جوڑ کڑ سلیمان وی نکاح د پیغمبر کی پورا 300 بیبیانی هم ورکڑی پاک اللہ وی 200 خادمانی د حضرت سلیمان دبدبوا ډیر زیاتا اراده چې به وکړه تخب پورته شو هوا تا شول مارغان بپری صفونا چې کوو به سفر چې دنبر د تو نه بچ کړي ټول لښکر د پیغمبر د یمن او د شام منځ کې د یوې میاشتې ولاړه ختمې د بني مورس کې تخو دومره تیز رفتار تلل بدوی سر سفر کې تمامي اهلو عیال دا یو خاص انعام په دوی و د خالق رب ذوالجلال یو ورځ تخت په هوا شو چې اوچت لاړو په برا یو دنیا و پاس روانا چې فنا شوه د نظره لوی زنگل مخی تراغے تخت را کشو پا میدان آبادی نخکاری دلا داو دشتو بیابان سلیمان پیغمبر زید لخکر سر پیادل انسو جن ډیر په ادب زیلو یلار د زنگل لگ وقت پس دا د غزایا سلیمان نبی بہر شو یکدم بیا دسترگی رب کی هغه تخت ورته حاضر شو چې هوا تا شلو پورتا تپو سکړو عالمانو عجیب غند منظرو چې زنگل کی مگزرانو پیغمبر فرمائی دویتا مان رستو یو نبی پا آخر زمانہ کی دی دنیا تبرازی دہغی پیغمبر نمبا محمد رسول اللہ وی بل نبی برستو نبی دے بختم الانبیاء وی
پیدائش بی دنیا کی وی مکہ مکرمہ کی بیا ہجرت بکڑی مکینہ کور بی وی پا مدینہ کی د زنگل دا علاقہ چی راغلستا سپ نظر پدی زی بخار جوڑی گی دا غی پاک پیغمبر دا گنم بی ادبی زا چی پریزم دا تخت پاسا دا غدوال جہانونا شا قربان دا خیر الناسا دا یمن پا دا غزمکا تام بدوی لرخکار شوا و دا موم پشان بنرما چی پا اور بکلس رشوا دغه اوسپن ندوی با غټ دیګونه جوړول حلال شوی لسخان با دغه یو دکرات لل پیغمبر سره دی وخت کی و پیریان د حد زیات سمندر نبر او خلی قیمتي جواهرات داس کانو ن پیالی وی جوړ کړي شیطانانو چتالو پکرات للو دغه کارو د پیریانو چی سفر د پار کلا را روان بشو حضرت تخبر قسکرات للو نزارا و د قدرت ملغلرن پر جوړو رنگ پرنگ عمارتنا د چاندی اونی پکی وی و یاقوتی غنچکنا زمردن جوړ شوی تاوسنا او توتیانو خوزول بی وزرنا قدرتنا د سبحانو عجیب غند خوشبو با دی وزرنا خطلا چی د تخنگیر شاپیر با هر طرف تخوریدلا د هر قسم طبقی خلقو بپتخکو سفر سلیمان علیہ السلام باخ کتکڑے وخپل سر دیر زیات عاجزینا بی پورتن قتل تسبیحات بد اللہ پا تمام لار ویل یو ورزی دا سوال اکڑو اے زما پروردگارا زیو وخروٹی کوما ستا دا طول مخلوق دا پارا کپیریان کا انسانان دی زناور دی کمارغانا یا مخلوق دے پدریاب کی ستا دے علم پریوشانا یو غیبی آواز پریوشو قرار کی نا پیغمبرا رزق زور کم ہر چالا کدی خکتا کدی برا بیا حضرت وی خدایتا دی دیر را کڑی نعمتنا ہر سما سر موجود دی دا ټول ستا دی احساننا اجازت دا یو وخراکلا زروٹی بپخوما بس یو وخ میں دا ارمان دے چی مخلوق دی مڑوما خدای ویل چن صبریگی دریاب غاڑ کی زی جوڑ کا چستا خوخد مخلوق می زیو وخ پا ڈوڑی موڑ کا دا پخلی کولو دا پارا انسو جن تزی ازگار شو اتمیاشتی او یو کال کی د خوراک میدان تیار شو انسانانو او پیریانو روڑل دری زردی گنا خدای هوا تا حکم کڑو خراب نکڑی طعامنا
دوی زرعی غواگانی کڑی حلال سمدوارا هم ڈوڑی بپخیدلا تنورنو بیسیارا د دریا پغاڑ خور شو دمر اگد دسترخوانا دشپگ میاشتو پا سفرو چی پی اسبو روانا بیائی حمد و ثناؤوی اے زما پروردگارا مارو ٹیکل تیارا استاد ټول مخلوق د پارا مخلوقات دی خبردار کا دی روٹی لچرازی ټول به یو وخت باندې کینی چې ماړ شي بیا دیزي یو مهی ته حکم کړو الهی رب العزت چې زما پیغمبر تعالی نندر کړه دې دعوت هغه کب شنا غهانا د سنغال ترا پورتا ډیر دلګي دې تنگ شوه او ترګوري هر یو لورتا سليمان تدا کبوای خدایم تعالی را لګلې نن متا سر روټي دا پداوت یمراغلې ملمان دې ډیر سیوا دی رستو بیان لگی پتا وړاندې ما تروټي کیدا چې زموږ شم حضرتا پیغمبر دې کب توای لګ بوکړي انتظار ټول مخلوق چې راشي جما بیا بکین په قطار تنهر بپات نشي هر سډیر دین ختميږي کتبر دی چې سمرا ټول بدل ترا غونډيږي سليمان ورته فرمایي ما د خدای نو کړو سوال دا فریاد زما قبول کړو الهی رب ذوالجلال دلم دی او چې مخلوق با ټول شدل تکرا جمع کڑے مالوی انتظام دے یو ضرب نشی کما استقبال تنن ولاړیم د مخلوق په انتظار مهوائی سلیمانا زیم لغندی بیمار زر صبر کولے نشما ما تمخ کی روٹی کیگدا مخلوقات کی بزی نشم دسترخوان تا ملک پریگدا پیغمبر ویل بی صبرا راز خورچن صبریگی چغتا دی جوڑ کڑی ترکم حد بکڑیگی کپ یو سانگ شورا پورتا چیو سمر دسترخوانا هاغ ټول یو نوړی کړل شو صفا هغه میدان مهوای سلیمانا شاب نور ډوډۍ راکا تا تدا اوچا ویلی چی مخلوق لمل مستیاکا پیغمبر ورتا غصه شو چی د ټول عالم د پارا ما په دومره اوږد وخت کې مل مستیاک ل تیارا هغه تا یون مړی کړه فریاد لا نه موړ ورتکب په دغه وخت کې اسویلې وکړلو سوړ په جواب کې ورته وایي ملمان چې څوک راغواړي هغه کار دې هرګز نه کړي چې حیران ورته ولاړي زما خدای روزانه داسې درین وړی راکوي ماته تعجب دې زه حیران شم نن ستا د غم المستیاتا ستا د لاس نهر شم پاتې ما خو پرېږده په میدان ته هغوی سره بس کړي چې دا نور دی را روان
چې مہی په ډېر افسوس کې کله ختم کړو بیان بېهوشي هغه دم راغلا په حضرت سلیمان کب چې دا خبرې وکړې بیا دریاب ته پرېوتلو دلته خدای ته سلیمان په زار زارو جړېدلو وای ما نه غلطي وشوه ته په ما شي مهربانه کړه زما توبه قبوله یا رحیم یا رحمانه ته خالق یې ته رازق یې ته مالک یې ذوالجلاله بل څوک نشته په دنیا کې چې روزي به ورکړي چاله دی مہی په حق لداسي دی راغلی روایت چې ورکړی پاک الله دی ورته دومره لوی طاقت دا خبر تفسیرونو کې راغلی ښه صفا ده چې اوه طبقې د ځمکه را پرته ده د پشا ده سلیمان پیغمبر ته خدای ښکاره کړل قدرتونه چې هیڅوک بغیر زمانه کولی نشي دا کارونه وخت په وخت روزي ورکومه دوست دښمن ته په یو شان الله وای خبردار شي زه یم رب د ټول جهان چې د مرګ نیټه پوره شي یو لحظه وروستو کېږي زن کدن وخت چې شروع شي توبه دې کې نه قبلیږي څنګه تخت د سلیمانو چې ختلو به په برا هغه هم مرګي پرې نه خو لاړ فنا شو د نظره سلیمان علیہ السلام تا اسرائیل شورا روانا شروع بیت المقدس دے کار کوي پکی پیریانا پادب ورت فرمائی خدایم تعالی را لے گلے مرگ دی راغ روح دی اخلم دا پیغام میں دی راوڑے دا مرگ دغی فرشتی تا دا بیان کړو حضرت دا پیریان دی ډیر سرکشا کشی پوی په حقیقت دوی بکار نیمای کی پریک دی ما چې اووینی وفات او بن رسیگی سرتا کور در رب کائنات عزرائیل ورت فرمائی تبیغمش حضرتا د الله کور بجوڑیگی پٹین دیل قدرتا پیغمبر خیج منبر تا ترنا گیر چاپیر ششدا د همساور سر لاس کی د مرگی نیٹ پورا دا روح تلاړو پولاړه رحلت وکړو سلیمان شپه ورځ په ځان یو کړه تیز لګیا د شیطانان د حضرت سترګې غړېږي پیریان وایي مونږ ته ګوري د دې حال خبر ندي چې دې لاړ د حق په لوري په همسا د هغه وخت نه خدای چینجي ولګول پورا کال په منځ کې تیر شو دوی شیشې ته به کتل دلته بیت المقدس چې شو په کومه ورځ تیار هلته لاس د پیغمبر نه همسا شول را گزار چې همسا وغورځېدله په ځای کې ناستو حضرت چغې جوړې کړې پیریانو راغې دوی باندې هیبت
دوی یو بل ته آواز وکړو چې راغون شئ شیطانانو دی خو مړ راته ولاړو ای پیریانو ماماګانو که د عیبو په کارونو باندې مونږ پوهېدلې دې دردناک عذاب کې دومره به مونږ نه و کړېدلې دې چنجو نه معلومیږي چې پوره وشو یو کال چې روح تلې دې حضرتنا پر رضا د ذوالجلال دا یو کال هسې بې ځایه مونږ منډې دي وهلې غټ غټ کاڼي مو د غر نه دې جومات ته دي راوړلې الله یو دی تل به یو وي ښایي رب له ټول صفات د میږي خبرې اوري عرش کې رب کائنات نه په کوډ منتر پوهېږو نه روباسو تعویذونه نجومیانو دی چاپ کړي د خپل ځان کتابونه قصه دلته کې ختمېږي د حضرت سلیمان عزرائیل چې روح قبضه کړي بیا کړي خلکو ته بیان تاسو ولې دومره جاړئ زه به بیا دلته راځمه تر هغې چې به دا کور زه د ټول خلقو پاکومه په دنیا ډېر منازېږه آخر دې له فنایي ده چې زوال پرې راتلی نشي د الله داسې خدای ده قرآن کړي فیصله ده کل من علیها فان پاتې کیږي به یو ذات د مولا غني سبحان خوښوي چې مې شعرونه په کوم ځای ښځې او نره که اوسیږي پاکستان کې یا د ملک دی بهر شه معافي ګناهونه رب دې ورکړي خپل دیدار مشران او کشران یې شروان د حج په لار ما سره رب نصیب کړه طوافونه د کعبینا معطر په خوشبویی شه د جانان د مدینې نه چې د کوم خلکو خوښ یما ټول ژوندونې د فیدې شه بد نظر چې کوي ماته مقبره ورته نږدې شه د سړي نه چې پیدا وي دی بډیر د خوږی خلی وی چې پیدا وی منافق نا دی تر مرګ بازغی وی کی نګر چې رات ګوري خپل تیلو کې سوځيږي که هر څومره دارو کړي باوسیر نه ختميږي پسنا حمد گویایم د خالق پروردگار خدای ته ډیر زیات مختورن یم شرمنده او ګنهګار نستوال ګلاب یادېږما که هر څومره وار خطا یما خو پنات فخر کوما چې مداح د مصطفی یما